دا یوه د پیړیو پخوانۍ کیسه ده. د دمشق ښار ته نږدې په یوه دښته کې یوه بوډۍ ښځه اوسېده چې له ډېر وخت راهیسې په سختۍ ناروغۍ باندې اخته وه. ناروغي یې بدن کمزوری کړی و او درد یې آن روح هم ستړی کړی و. د شاوخوا ټول حکیمان او ډاکټران یې وکتل خو بېوسه پاتې شول. یوازې یو داسې ماهر حکیم و چې د هغې درملنه یې کولی شول، خو هغه ډېر لرې د بغداد په مشهور ښار کې اوسېده. هلته رسېدل ډېر ستونزمن و، په ځانګړي ډول د یوې ناروغې او بېوزلې ښځې لپاره. که دا خبره د نن ورځې مثال سره پرتله کړو، لکه څوک چې په پاکستان او افغانستان کې وي او په سخته مرضۍ اخته وي او ډاکټر په امریکا کې وي، نو دغه بېوزله کس څنګه کولی چې دا ټول مصارف، ویزه او هر څه ترتیب کړي؟ نو همداسې ناممکنه وه. خو دې بوډۍ ښځې پر الله داسې کلک ایمان درلود چې تل به یې ویل الله زما ساتونکی دی، هغه حکیم به زما کور ته راځي او الله به دا کار ممکن کړي. هغه یوازینی زما رب او خالق دی. په یاد ولرئ د الله د قدرت هیڅ سیال نشته. هغه هر څه چې وغواړي هر وخت او هر ډول یې کولی شي. هغه ناممکن په یوه لحظه کې ممکن کوي او داسې لارې پیدا کوي چې انسان یې تصور هم نشي کولی. همدا باور د دې کیسې بنسټ دی. په هغې وخت کې سفرونه په اوښانو او اسونو کېدل، خو دې ښځې نه اوښ نه اس هیڅ نه درلودل. لارې اوږدې او ستونزمنې وې. بیا هم د هغې ایمان ورته ویل چې که څوک یې بغداد ته رسولی شي، هغه یوازې الله دی او یا به الله همدا مشهور حکیم د هغې کور ته راولي. هره ورځ به یې خپلې لور ته ویل زه به یوازې له همغه حکیمه درملنه کوم او زما رب به دا کار راته اسانه کړي. لور به یې کله کله په دې خبرو وخندل، ځکه دا خبرې د یوه خوب په شان ښکارېدې. خو هغه څه چې الله کوي د انسان له پامه پورته دي. بوډۍ ښځې د خپل ګاونډ شتمنو خلکو نه مرسته وغوښته، خو هغوی ورسره هیڅ مرسته ونه کړه. هغې د درد او ناهیلۍ ترمنځ یو بېوسه ژوند تېرولو ته دوام ورکړ. له خپلې یوازینۍ لور سره یې د فقر او سختې ناروغۍ مقابله کوله. ورځ تر بلې یې حالت خرابېده. ناروغي دومره سخته شوه چې نور یې د عبادت یا سم خوراک توان هم نه درلود. کله به یې لږ څه وخوړل او کله به یوازې په اوبو ژوند تېراوه. خو له دې ټولو سره هغې هیڅکله د الله دروازه پرې نه ښودل. تل یې صبر او ایمان سره د شفا دعا غوښتله. وخت تیر شو او یوه شپه چې هر ځای چوپتیا خپره وه او ټول خلک ویده وو، ناڅاپه په دروازه کې زورور ټک وشو. له بهر نه یو غږ راغی، خوري ایا موږ کولی شو تر سهاره دلته پاتې شو؟ ښځې فکر وکړ چې ښایي کوم مسافر وي چې په دې یوازیتوب کې مرسته غواړي. کله چې دروازه خلاصه کړه، دوه ناشنا سړي ولاړو. حالت یې ډېر خراب و، داسې لکه اوږده پیاده سفر چې یې کړی وي. لور یې منډه کړه او خپلې مور ته یې هر څه وویل. په لومړي سر کې مور اجازه ورنه کړه او ویې ویل زموږ په کور کې هیڅ سړی نشته، څنګه کولی شم ناشنا سړی نیمه شپه کور ته دننه کړم؟ نو هغه سړي بېرته لاړل او د دروازې بهر ستړي کېناستل. خو لږ وروسته د مور د مورني احساس راویښ شو. هغې په هغوی کې د خپلو زامنو څېرې ولیدې. زړه یې نرم شو او خپلې لور ته یې وویل هغوی دننه راوبله، خو په جلا کوټه کې یې وساته. هلته ورته خواړه او اوبه برابر کړه او له اړتیا پرته ورسره خبرې مه کوه. الله هغوی زموږ دروازې ته رالیږلي دي. دا زموږ ازموینه ده. موږ باید د حیا په ساتلو سره خدمت د هغوی وکړو. لږ وروسته لور له کوره موجوده ساده خواړه تیار کړل، اوبه یې ورکړې او د خوب لپاره یې جلا ځای ورته برابر کړ. مسافر ویده شول، خو بوډۍ ښځه ټوله شپه د درد له امله بې خوبه وه. دعا یې کوله او په پټه یې پر هغوی نظر ساته. د همدې سهار لمانځه په وخت کې دواړه مسافر راویښ شول او داسې یې وکړ، لمونځ یې ادا کړ او د تلو نیت یې وکړ. د تلو پر مهال یې د ښځې دعا وغوښته، خو کله چې ښځې د هغوی عبادت او تقوا ولیده، په مینه یې ودرول او ورته یې وویل زویه له ناشتې پرته مه ځئ، الله تاسو زموږ کور ته راستولی یاست. هغوی پاتې شول. یو یې په نرمه لهجه وپوښتل مورې ته ناروغه یې، ښکاري څه در پېښ شوي دي؟ له کله راهیسې دې دا حالت دی؟ بوډۍ ښځې په ارام غږ ځواب ورکړ زویه دا ناروغي د الله له لورې ده او زه پرې راضي یم. زما ساتونکی یوازې زما رب دی. نږدې 10 کاله کېږي چې له دې درد سره ژوند کوم، خو سم علاج مې نه دی پیدا شوی. نه زوی لرم او نه ورور. میړه مې 10 کاله مخکې وفات شوی. یوازې لور او الله را سره دی. هغې لږ تم شو او بیا یې په دردمن غږ وویل
زوی په بغداد کې یو ډیر مشهور حکیم دی. اورېدلی مې دي چې د الله په حکم ډیر خلک د هغه د لارې ښه شوي دي. زه هم هیله لرم چې زما ناروغي به ښه شي، خو زه بې وسه یم، نه ځواک لرم، نه دومره اوږد سفر کولی شم. دا خبره یې واورېده. دواړه مسافر یو بل ته په حیرانتیا وکتل، لکه چې څه پوه شوي وي، خو چوپ پاتې شول. بوډۍ ښځې اسمان ته وکتل او په نرمه مسکا یې وویل: زوی، زه باور لرم چې کوم ذات ناروغي راکوي همغه شفا هم راکوي. هغه به دوا هم راولېږي. انسان یوازې هڅه کوي. ما خپله هڅه کړې ده او اوس هر څه زما د رب په لاس کې دي. په پای کې یو سړی مخ ته راغی او په نرم غږ یې وویل: مورې، که زه درته ووایم چې الله ستا دعا قبوله کړې ده، نو ته به څه احساس وکړې؟ ښځې په حیرانتیا ورته وکتل او ویې ویل: ته وایې زویه، زه نه پوهېږم. هغه مسک شو او ویې ویل: دا زما ملګری هماغه مشهور حکیم ډاکټر دی چې له بغداد نه راغلی دی او الله هغه ستا لپاره دلته راستولی دی. موږ د یوې ځانګړې بوټي په لټه کې دمشق ته راغلي وو. زموږ پر آسونو روانو، خو د شپې آسونه ویرېدل او موږ یې له ښار نه ډېر لرې بوتلو. وروسته موږ دواړه له آسونو ولوېدو او ټوله شپه مو په تیاره کې سرګردانه تېره کړه. له اوږد مزل وروسته ستا کور ته نږدې ورسېدو او دلته راغلو. د الله په اراده موږ ستا تر دروازې راورسېدو. اوس به که الله وغواړي ستا درملنه همدلته وشي. هغه زیاته کړه: مورې، اندېښنه مه کوه، الله ستا دعا اورېدلې ده. دا یوازې تصادف نه دی، نه موږ تا پیژنو او نه ته موږ پیژنې. دا د الله د رحمت نښه ده. د ناشتې وروسته حکیم بوډۍ ښځه په ډېر غور معاینه کړه. له تلو مخکې یې ورته وویل: مورې، اندېښنه مه کوه، ستا درملنه به اوس همدلته په کور کې وشي. زه به خپل زوی درته له دوا سره راولېږم، ځکه دا ځانګړې دوا یوازې زموږ سره شته. هغه د هغې د ټولو درملنې لګښت هم په غاړه واخیست. څه موده وروسته یو ځوان سړی د دوا سره راغی. هغه د همغه حکیم زوی و. کله چې یې دوا ورکړه او د بوډۍ ښځې لورې ولیده، په زړه کې یو ځانګړی احساس پیدا شو. په حقیقت کې حکیم خپل زوی یوازې د دوا لپاره نه و رالیږلی، بلکې د ناوې د لټون نیت یې هم درلود، ځکه هغه د هغې نجلۍ د خدمت، ادب او میلمه پالنې نه اغېزمن شوی و. کله چې ځوان سړی نجلۍ ولیده، هغه یې خوښه شوه. دا د حیا او عزت زمانه وه، نو هغه په خاموشۍ ولاړ. یوازې یې بوډۍ ښځې ته په اشاره وښوده چې لور یې خوښه شوې ده، تر څو هغه بل چا ته ور نه کړي. وروسته له څو ورځو د نکاح پیغام ولېږل شو او هماغه نیک خویه نجلۍ د بغداد د هغه شتمن او مشهور حکیم زوی سره واده شوه. د درملنې په لنډ وخت کې بوډۍ ښځه هم په بشپړه توګه ښه شوه. وروسته له دې هغې د خپلې لور سره په بغداد کې یو ارام، سوکاله او باعزته ژوند پیل کړ. هره ورځ به یې خپلې لور ته نصیحت کاوه: تل پر الله بشپړ باور او توکل ولره. هر څه چې کیږي د هغه په حکم کیږي. کله چې له چا هیله لرې، نو په اخلاص سره الله ته رجوع وکړه. هغه هر څه اوري. هغې به ویل: زه یوه بېوسه، ناروغه او بېوزله بوډۍ ښځه وم، د هېڅ ارزښت وړ نه وم، خو الله ما ته عزت، صحت او خوشحالي راکړه. ښه، ځکه هغه اخلاص ویني. ګرانو دوستانو، د دې کیسې لوی درس دا دی چې که حالت هر څومره سخت وي، له زړه او اخلاص سره الله ته دعا وکړئ. هغه ذات دی چې هر څه اوري او ویني او د هرې ستونزې تر ټولو غوره حل لري. که کله دعا قبوله نه شوه، نو دا مه ګڼئ چې رد شوې ده. کیدای شي هغه زموږ لپاره ښه نه وي، یا زموږ په نیت کې کمزوري وي، او یا الله د لا غوره وخت او ترقي انتظار باسي. او د ماشومانو لپاره یو زرین درس دا دی: که زوی وي، که لور، که څوک د خپل مور او پلار خدمت او اطاعت په اخلاص سره وکړي، نو الله داسې انعامونه ورکوي چې یوازې په وړتیا نه ترلاسه کیږي. د مور او پلار خدمت الله ته ډیر خوښ دی او د دې په بدل کې عزت، مقام، سکون او بریا ورکوي. هیله ده چې له دې کیسې څخه مو ډېر څه زده کړي وي. که تاسو ته دا ډول معنا لرونکي او ایماني کیسې خوښې وي، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او د بیل نښه هم کلیک کړئ. که امکان وي ویډیو لایک او شریکه کړئ. ستاسو له ملاتړ څخه ډېره مننه.